علامه شیخ البانی رحمه الله ته ښځه راغله. باري ورته وویل چې قربان ای زموږ استاذ او عالم او پیر او بزرګ، زه د واده څه مخکې خورا ډېره ښه ښځه ولم، روژاتي، د شپې تهجد ګزار، تلاوت د قرآن کوونکې، او ما په دې هر څه کې خپل یو جلا ځان ته شیریني او خوند پیدا کوي. تلاوت د قرآن کې جلات لذت ما محسوساوي. د شپې چې به راپورته شم تهجد د لمانځه لپاره، روژې چې به مې ونیول، کله ناکله د صدقې توفیق به هم راکول شو. خو زه حیرانه دې ته یم چې ای شیخ او ای بزرګه، کله چې زما واده وسو نو د واده د کولو څه وروسته زما حالت بالکل تغیر کړی دی. یوه بلا خو زه راکښېنستی د شپې نسم، تهجد لمانځه توفیق راڅخیستل سوی. که بیا چیرې په ډېر تکلیف باندې زه کوشش وکم، بیا هم هغه لذت چې ما د واده څه مخکې محسوساوي هغه نن نسته پکې کې. تلاوت د قرآن دغسې راواخله او روژه نیول دغسې راواخله. د دې به څه وجې؟ شیخ البانی رحمه الله ورته وویل چې ستا د خاوند سره ژوند او زندګي څنګه ده؟ دې ښځې ورته وویل چې قربان استاذه، زه له تا څه د روژې او د تلاوت د قرآن او د شپې د تهجد د لمانځه پوښتنه کوم، او ته له ما څه د خاوند په باره کې تپوس پوښتنه کوي. دوی ورته وویل علامه شیخ البانی رحمه الله، خو چې ځکه پوښتنه درڅه کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کومه زنانه، کومه ښځه چې د خاوند سره په ژبه نه پوهېږي، کومه ښځه چې د خاوند حق ادا نه کړي، د خاوند اطاعت نه کوي، د خاوند فرمانبردار نه، د خاوند قدرمند نه، عزتمند نه، هغه به د ایمان په خوند له هم نشي پوه، د عبادت خوند، د ذکر، د تلاوت د قرآن او د روژې د شپې د تهجد لمانځه له راپورته کېدل وروسته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، د دواړو جهانو سردار فرمایي ولا تجد المرأة حلاوة الایمان حتی تؤدي حق زوجها، چې ترڅو یې د خپل خاوند حق نه ادا کړي. د ښځې لپاره الله رب العزت رضا خپله د خاوند په رضا کې ایښې ده. در ټولو زیات حق د خاوند دی ورباندې د ښځې پر ښځه باندې. نو د دې وجې هغه ورته وویل چې که ستا د خاوند سره زندګي سمه سي، د هغه سره په ژبه پوه سي، د هغه سره په خبره مثال د هغو حق ادا کړې، له دې سره سره به ستا هغه زوړ حال به ته پر تا باندې راوګرځېږي. له دې وجې زه ستا څه د خاوند پوښتنه کوم چې د خاوند سره دې ژوند څنګه دی. عزیزانو، دا خوله د علامه البانی رحمه الله واقعا چې ما تاسو لپاره د عبرت او د پوه کېدلو د پند لپاره راواخیستل. اوس تاسو هم بیا په دې کې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ چې ستاسو حال احوال